बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास 11 बायोलॉजी دا پدې کې مونږه د بیکټیریا سټرکچر شروع کړو او د بیکټیریا په سټرکچر کې یو پارت او د هغه چې کوم ارګنز دي د هغه باره کې تاسو ته یم نو نن به مونږ خبره کوو په پیلای باندې پیلای چې دا هغه مونږ څه ته وایي یا مونږ دې ته وایي پیلی د به زیاتره خلک د پیلی وایي ډېر د پیلای وایي خو تاسو به پیلی د ټکی چې دی نه دا به زیات استعمالوي پیلی څه ته وایي کله چې مونږ د بیکټیریا سټرکچر ته وګورو نو د بیکټیریا چې کم سیلوال او کم چې سیل ممبرین دی نو د دغه سټرکچر نه داسې د ویښتو په شان سټرکچر چې دی هغه راوتي هغه په داسې شکل باندې او دغه ته مونږ وایو پیلی اوس دا پیلی چې نو سکیټرډ آل اوور د سرفیس اف بیکټیریل سیل زموږ سره چې څونه بیکټیریل سیل دی فرض کړه زموږ سره بیکټیریا دی او دا د بیکټیریا چې دی زموږ سره سرفیس دی نو د دې ټول سطح نه د دې ټول سرفیس نه دا پیلی چې دا راوتی اوس د دې پیلی لکه څنګه پرس کومه د پلیجل خبره کوم نو پلیجل دا چل کوي چې هغه په موومېنټ کې هیلپ ورکوي موټیلیټي کې هیلپ ورکوي پرس که زموږ سره واټر دی نو باقي چې د هیلپ ورکوي د اوبو کې چې کوم موومېنټ دا کوي نو باقي کې پلیجل چې د هیلپ ورکوي نو دغه شان دا پیلی چې دا نو پارت ان موټیلیټي د دې حرکت سره چې د کار نه او بل به دا خبره ده چې د دې پیلی په شان دلته کې زموږ سره یو بل سټرکچر لکه څنګه چې ما تاسو ته وویل چې هغې ته مونږ وایو پلیجیلا نو په دې کې چې ډېر خلک چې دی غلطي کوي چې آیا د پلیجیلا د حرکت کار ورکوي که نه د پیلی نو تاسو به یاد ساتئ د پلیجیلا چې دا د په موومېنټ کې چې دی هیلپ ورکوي نو یو طرف ته یو بل ته بالکل دلته کې نږدې هم د پلیجیلا موجود دی هم زموږ سره د پیلی چې دا موجود دی نو اس پیلی ار سمالر دین پلیجیلا دا خبره به ساتئ چې زموږ سره پلیجیلا موجود دی او زموږ سره پیلی ده د دوی سایز ته مونږ وګورو نو پیلی ال سمالر دین پلیجیلا نو دا یاد ساتئ چې پیلی چې دا نو دا هر قسم بیکټیریا چې نو دا په سایز کې چې دا زموږ سره وړي بیا به دې کې یو بل څیز راځي چې هغه مونږ پیلین وایو نو پیلین چې شی دی پروټین ویچ میکس پیلی دا یو پروټین دی او دا پروټین دا چل کوي چې دا کله راغونډ شي نو زموږ سره دا پیلی چې دا جوړي یاد ساتئ د بیکټیریا په سرفیس باندې چې کومه پیلی ده نو دا د څه نه جوړي دا د یو بیکټیریا د یو پروټین نه جوړي هغه پروټین ته مونږ وایو پیلین اوس د دې فنکشن سره اوس دا بیکټیریا کې موجود ده نو بیکټیریا کې دا زموږ سره څه کار کوي نو هیلپس بیکټیریا ټو اٹیچ ټو ویریس سرفیسز بیکټیریا چې کله په یو څیز باندې اٹیک کوي یا یو څیز ته ځان اٹیچ کوي نو دا هغه اٹیچمنٹ څوک کوي هغه د پیلی چې دا هیلپ ورکوي نو پیلی دا چل کوي چې دا بیکټیریا د مختلف قسم سرفیس لپاره څه کوي اٹیچ کوي چې حرکت دا نه کوي نو دا بل څه کار کوي انوالوډ ان ټرانسفر اف جینیټک میټیریل فرام ون بیکټیریوم ټو انذر کله چې بیکټیریا کې زموږ سره ډیویژن کیږي او زموږ سره په دې کې چې کم ډي ان اے میټیریل دی هغه زموږ سره ډوپلیکیټ شي نو هغه بل بیکټیریم ته چې کله اړی نو د هغې ټرانسفر څوک کوي هغه زموږ سره دا پیلی کوي پیلی دا چل کوي چې زموږ سره بیکټیریا کې کم جینیټک میټیریل دی هغه د یو بیکټیریا نه بل بیکټیریا چې دی هغه ټرانسفر کوي نو دا د پیلی چې د فنکشن شو یو د بیکټیریا رالی مختلف قسم سرفیس ته چې دی اٹیچ کوي بل دا چل کوي دا پیلی دا چل کوي چې زموږ سره کم جینیټک میټیریل دی نو هغه د یو بیکټیریا نه بل بیکټیریا چې کم جسم دی هغه ته څه کوي پاس کوي خبره شو پیلی کې اولنۍ دا خبره خلاصه ته وایم چې زموږ سره کم بیکټیریا د هغې نه چاپېره چې دی زموږ سره دا ټول پیلی چې دی دا موجود دي په حرکت کې د دې څه کار نه او پیلی د پلیجیلا خوا ته موجود نو پیلی چې دی دا زموږ سره په سایز کې وړکي او پلیجیلا چې دی نه زموږ سره غټي د دې دوه فنکشن دي پیلی دا چل کوي چې بیکټیریا رالی مختلف قسم سرفیسز ته اٹیچ کوي او بل دا چل کوي چې یو بیکټیریا خپل جینیټک میټیریل بل څه ته ټرانسفر کوي نو دا پیلی هیلپ کوي دغه جینیټک میټیریل لالي او بل بیکټیریم له چې دی ورکوي شاګردانو ته کې بجلی مسله دا څنګه ما تاسو ته ویلي چې کله هم د بجلی دا مسله حل کېږي نو بیا تاسو ته بورډ باندې چې دی لیکچر چې دی در کوم